سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. زما پر څنګ باندې د ټیلی فلمانو یو نامتو یو مشهوره اکټر حسین خان بنیری ولاړ دی. له دې ځخه پوښتنه کوو د پښتو فلم انډسټري کې یو نوی فلم شاهد عثمان صاحب جوړ کړي، ملنګي. د هغه ملنګي فلم په باره کې په ټول ملک کې د فلم کتونکي انسانان چې دي هغه فلم ډېر خوښ کوي. بیا شاهد عثمان صاحب یو ذکر بلم کړی و چې زه به تر دې سخت بلکې تر دې زیاته یو ریسک اخلم. اوس یو نوی اعلان وکړی، شاهد عثمان صاحب یو بل فلم جوړوي. په هغه فلم کې جهانگیر خان ایز ا هیرو راولي او له جهانگیر خان سره به ویلن اصغر چیمه صاحب وي. په دې باره کې له حسین خان بنیری څخه پوښتنه کوو چې دا څنګه کاوش دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی عظیم بھائی؟ خیر دی؟ ټیک ټاک ہو؟ الحمدلله. حسین خان اوروره ژوند دی څنګه دی؟ ډېر ښه ډېر ښه، شکر الحمدلله. عزتمندو دې ټایم کې دا عظیم خان سره ولاړ یم. وطن چینل له او سبسکرایب کوي، فالو کوي، لایک یې کوي. ضرور زما چې سونه پرستار یې، سونه زما چانے والا، زما مرګري، زما دوستان فلم انډسټري والا، دا چینل به ضرور فالو کوئ. صحیح ضرور سبسکرایب کوئ به، لایک کوئ به. وطن چینل. حسین خان اوروره دا ماته ووایه لکه څنګه چې ما په شروعات کې ذکر وکړی چې شاهد عثمان صاحب د پښتو فلمانو ډایرکټر دی. دغه د یو نوي فلم اعلان وکړي، تر اوسه یې نوم سوشل میډیا ته ورکړی نه دی، خو دا مجلس یې وکړي چې په دې کې زه جهانگیر خان ایز ا هیرو اخلم. دا څنګه کوشش دی؟ عثمان صاحب چې دی هغه ډېر ښکلی یو غټ ډایرکټر دی او هغه ډېر په سوچ سره یو کهاني لیکي، په سوچ سره یو نوی ټیکنیک سره هغه فلم جوړوي. لکه زه تا ته ویم چې لکه شاهد عثمان شو او لیاقت علي خان شو، دا د کم عمره کسان دي، خو لکه سوچ ډېر ښکلی دی. عجب ګل بھائی پسند دی او دا یو ډېر ښه سوچ دی، ځکه جهانگیر خو مخکې یو ډېر ښکلی غټ هیرو دی او هغه د هغه په شان کار اورو کولی هم نشي، او چې هغه بیا هیرو راشي نو سونه پې زوهاګه به شي. او دا چیما لک چې راغلی دی نو دم ډېر ښکلی کار کړلی. ملنګي فلم کې د هغه کار ښکلی دی، حالانکه ما په خپله نه دی کتلی، خو چې د خلکو نه پبلک نه اورم نو هغه چې ښکلی کار یې کړی دی، کار سره انصاف کړی دی او ډایرکټر ته ښکلی کار اخیستی. نو زه یم چې لکه دا واقعي چې ډېره ښکلې فیصله ده. شاهد خان، ارباز خان، عجب ګل، له دې زړو اداکارانو علاوه نوي ځوانان د راسي دا فیصلې ښې دي او که ښې نه دي؟ نو خبره دا ده که نه چې د جهانگیر دی، ارباز دلی او شاهد دلی خپل مقام دی، هغو په خپل ځای باندې صحیح. اوس ځکه چې هغه هم لکه لږ زاړه شوي دي نو لکه هغه د پلار د مشر رور کردار او دروند کردار کولی شي، او د هغو سره چې نوي هلکان، ینګ هلکان، هیروګانو داسې ویلنانو کې داسې په سایډ باندې ورسره راځي، نو دا ډېره ښکلې د خوشحالۍ خبره ده او دا د فلمي انډسټرۍ دپاره یو د فخر خبره ده، اعزاز خبره ده. ځکه چې انډیا ته وګوره که نه، انډیا زموږ پړوسي ملک دی، هلته روزانه نوی نوی اکټر او نوی اداکار او نوې جنۍ راځي، نو هغو ګوره څنګه چلیږي. نو که داسې موږ کې هم راغله که نه نو زموږ فلمونه هم سوپر هټ دي. جهانگیر خان په دې فلم کې ایز ا هیرو راځي. د دې فلم کهانۍ څنګه پکار ده؟ د دې فلم کهانۍ چې لف سټوري پکار ده، بیا لف سټوري پکار ده، ځکه چې جهانگیر یو سینیر کس دی. مطلب توپک او جنگونه او کلاشینکو بعد لري؟ نه نه جی، دا پکې نه. لف سټوري یو دردناکه کهانی چې خلک ته عبرت والی، چې شاهد عثمان یو داسې فلم جوړی چې پای کې نه ټوپک شته نه پکې تماچه شته، بس څوک سپېړه ده او اداکاري ده. مطلب دی خو خرچې هسې هم کوي چې خرچه پر فلم وکړي، پکار دی کهانۍ ته سوچ ورکړي، مضبوط ته دردناکه کهانۍ د په فلم کې راولي. نو زه به دا ورته ووایم چې لکه سید نور یو فلم راښکړی و که ستا خیالي سګم، او یو فلم راښکړی و چوړیاں، نو پای کې نه ټوپک و نه دغه لف سټوري فلم و او یو ښکلې کهاني وه. همدغه شان کهاني د عثمان بھائی ولیکي او په جهانگیر خان او په دغه نوي اداکار باندې د پکچر رایز کړي. انشاءالله وبه ګوري، عوام به ډېر اپریشیټ وکړي او عثمان بھائی هوښیار سړی دی، نو موږ دغه باره کې نور څه وایو، خو الله به یې کامیاب کړي انشاءالله تعالی. حسین خان اوروره د پښتو فلمان چې کوم ګورو موږ وخت ته یې نومان ورکړي، بدماشي به درنه پاته کړم، بدماشي به منې، بدماش داسې بدماش هسې. دا نومان د پښتانه د کلتور مطابق نه دي.
لکه تاسې یو مجلس وکړئ چې کهانۍ د بهترینه کی نو د کهانۍ دپاره پکار دی چې شاهد عثمان صاحب ډېر سټرګل وکړي او داسې کهاني نویس داسې رایټر وغواړي چې هغه رایټر د پښتنو په فطرت پوهیږي دا هغه که بیا یو کهانۍ راواخي او په هغه باندې خپل فلم جوړ کړي نو دا فلم به کامیابه سي او له دې سره سره به په پاکستان کې د پښتو سینمو وجود بیرته برقراره سي کیدای سي داسې انسانان راپورته سي چې نوي نوي سینمې خلاصې کړي او کتونکو ته نوي فلمان ورکړي تا د کهانۍ ذکر وکړی سي کهانۍ د مضبوطه وي ما له تا سوال وکړی سي کهانۍ د څنګه وي ته که دا شاهد عثمان ته خپل ریکویسټ وکړي ایز ا ایکټر ته په خپله ایکټر یې او په کراچۍ کې نامتو ایکټر یې تا په ډېرو ډرامو په ډېرو فلمانو کې ډېر د خوند کردارونه ادا کړي دي ته به حیثیت یو ایکټر و شاهد عثمان صاحب ته یو مشوره ورکړه نو زه شاهد عثمان صاحب ته د خپل طرفه دا خبره کومه چې یو فلم رخ شوی آی لو یو 1 هم رخ شوی 2 هم رخ شوی هغه هم یو فلم و چې پای کې جګړې جنګ جګړې پکې نه وي او لف سټوري فلم و ډېر ښکلی فلم دی پای کې هم جهانګیر او ارباز دلی دي نو زما دا ریکویسټ هغه ده چې بھائی فلم جوړ که په داسې یو کهانۍ په داسې ټوپیټ باندې چې هغه د مینې د محبت او د درد نه ډک وي نو انشاءالله تعالی دا عوام دونه شعور دی په دې عوام کې چې هغه فلم وګوري که نه نو هغه فلم ته سوچ وکړي چې یار دا فلم دی په کوم ټوپیټ باندې راخ کړی دی او بس دغه یو ریکویسټ یو ده چې مطلب لکه دا صادر راښکودل او کلاشنکوف او دا ویني او دا چرس او دا شراب او دې نه هټ کر کې ښکلي ښکلي فلمونه هم پاکستان کې رخ شوي ادم خان درخانۍ دی هغه زاړه فلمونه خو لکه بیا هم یو ریکارډ دی که نه نو شاهد عثمان صاحب یو پښتون دی او یو نر ځوان دی او ښایسته دماغ کې دي نو زه یم چې دې نه دا ته مونږ توقع ده چې دې به دا فلم جوړوي او بیا جهانګیر د سره دی چې جهانګیر هیرو والي که نه نو دا د یو بیسټ فیصله ده ځکه که نه چې جهانګیر خان په خپله باندې یو بیسټ ایکټر دی په پاکستان کې د هغه په شان حاضر جناب ایکټر د اوسه پورې ما لا نه دی لیدلی حالانکه زما سره ملاقات داسې 2x1 نه دی شوی لکه زموږ پروګرامونو کې راغلی دی بیا تللی دی او نو لکه خدای یقین وکړي چې موږ یې ډېر خوښوو نو چې دې نه هټ کر کې دغه شان دا فلم دا په هغه باندې جوړ کړي او دغه شان ورسره هغه ویلن کار وکړي داسې پکې نور نوي هلکان نوي جنکۍ راشي او یو ښکلي ماحول باندې په ښکلي سندرۍ باندې په ښکلي ځای کې جوړ کړي انشاءالله فلم به وچلیږي دا مجلس هم ماته وکړه چې په پاکستان کې بلکې په خاصه توګه د کراچۍ په ښار کې د پښتو سینمې ورځ په ورځ ختمیږي ډېرې سینمې فارغه سوې پر هغو سینمو باندې شاپینګ مالونه جوړ سو ته د کراچۍ و سرمایهدارو خلکو ته له شوبیز سره ریلیټډ خلکو ته څه وایې چې سینمې د په کراچۍ ښار کې جوړې کړي او په څه طرز دی جوړې کړي نو د کراچۍ پورې چې زه خبر وکړم په کراچۍ کې اوس هم سلیماګانې خلکو رخ کړي دي په هغه د دې اردو سپیکینګ والا دپاره رخ کړي د اردو فلمونه پې چلیږي د جیو والا ARY والا فلمونه پې چلیږي که چېرې زموږ د خلک هم داسې کوپریټ وکړي زموږ د خلکو کې هم ښه ښکلي ښکلي ټیلنټ والا خلک شته چې مطلب هغه فلمونه ریلیز کوي دغه کوي او هغه د هغو سره سمایدې وکړي نو داسې ښکلي فلمونه ولې دوی هم ورکوي چې دا ټوپک او دا تماچې پکې ما ته دوی وي چې دا پکې نه کوي او لف سټوري او مخامخ کارېږي چې بھائی داسې ولاړ دي مینې د محبت تصویرونه دي دغه دي نو هر سړی به یې خوښوي او دا سلیماګانې به دوباره بحال شي ستا ایز ایکټر اوله ډرامه کومه یوه وه د هغه نوم که در راوښود زما پیله ډرامه چې وه هغه د سر د پاسه سر ټیلی فلم و او پای کې زما د CI انسپکټر کار و او آخري ډرامه چې ما اوس رخ کړې وه نو هغې نوم دی آخر قصور مې څه دی کتونکي ما ته وایي چې په حسین خان بنیري باندې د ده د ډرامو یو بهترینه ډایلاګ نو زمونږ ډایلاګونه خو ډېر دي خو زمونږ د رحمان بابا یو څو شعرونه ما په خپل په فلم کې ویلي وایي الوتل د دواړو یو دي الوتل د دواړو یو دي خو د ټپس مقام جدا او د باز مقام جدا وي او بل خبره دا ده که نه چې هغې فلم زمونږ دا فلم و واده زما د رور دی او د ډېره ښکلې سټوري وه هغه د 5 ورونو خوري او مال یې راکړي او بیا هغه په ما په مرګ پسې ګرځي نو دا مې یو ډېره ښکلې سټوري وه دردناکه سټوري وه داسې د هغې ورونه مړه شي او کهاني لکه ډېره دردناکه کهاني وه ډېره مننه ګرانو کتونکو دا و د یو نوي فلم چې شاهد عثمان صاحب په ډایرکشن کې جوړاږي په هغه فلم کې به جهانګیر صاحب ایز ا هیرو راځي
د دې فلم په یو نوي انداز له حسین خان بنیري سره پروګرام چې ما و تاسو ته وړاندې کړي تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی بادار سپارلی یاسته د خدای په امان.